دا ورور سوال کړی دی چې دا هم ډېر خوندور سوال دی. وی ما یو حدیث تاسو په درس کې اورېدلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې درې خلکو ته ملایک نه نږدې کېږي او په هغې کې یو دی جیفة الکافر، د کافر جوسه چې کله سات یې وځي نو دې کافر ته ملایک نه رانږدې کېږي. اوس سوال دا دی چې بیا ملایک د دې سړي سره حساب کتاب څنګه کوي او قبر کې د خواله سوال له څنګه راځي؟ هلته حدیث کې څه دي؟ ملایک ورته نه نږدې کېږي او دا هم دلالت کوي په دې باندې چې دا ورور د دین د زده کولو شوق لري، ځکه چې دا صحیح ځي ته سوچ کړی دی چې حدیث کې دا راځي چې ملایک نه نږدې کېږي دې کس ته، نو بیا دا ملایک د ده نه تپوس څنګه کوي؟ جواب د دې مسلې امام ابو داود دا حدیث راوړی دی عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې رسول الله وسلم وایي درې کسانو ته ملایک نه نږدې کېږي. یو پکې څه دی؟ کافر، د کافر جوسه. دا کم ملایک دي؟ او که ستاسو د علم شوق وی نو تاسو به ویلی وي چې دا پوره کړئ چې دا درې کسان مونږ وورو یا درې څوک دي، خو نه یا خو به تاسو ته یاد دي؟ یاد دي ده؟ یاد دي؟ یاد نه دي؟ او که دا ما منځ کې نه ویل هم تاسو ته پوښ نه کوو نو چې نه م کوو نو بیا تاسو دې حقدار نه یې چې زه درته ووایم. دا به بلې موقع ته پرېږدو. درې قسمه خلک دي چې ملایک ورته نه نږدې کېږي. یو پکې دی د کافر جوسه. نو څنګه ملایک دته نه نږدې کېږي او ده سره به حساب کتاب څوک کوي؟ جواب دلته د ملایکو نه مراد رحمت والا ملایک دي، هغه دته نه نږدې کېږي، برکت والا، ځکه چې دا سړی د دې حقدار نه دی چې رحمت والا ملایک په ده پسې راشي، د دې نه دی حقدار، یا برکت یا خیر والا. او په دې الحمدلله یو دلیل شته. امام بیهقي چې دا روایت راوړی هغه پکې هغه روایت کې داسې الفاظ دي ثلاثة لا تقربهم الملائکة بخیر. درې قسمه خلک دي چې خیر والا ملایک ورته نه نږدې کېږي. واضح جواب دی. هر چې ملایک هغه دي کرامن کاتبین دا لیکل چې کوي، اعمال نوٹ کوي، سا اخستو والا ملایک، قبر کې منکر او نکیر، دا ملایک خو ځي راځي، د خو کار دی، خو رحمت والا ملایک دلته نه راځي.